الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، پیغمبر صلی الله علیه وسلم سیرت مبارکه سلسله روانه و بتوفیق الله سبحانه وتعالى، او بیا په دې سلسله کې دغه تاریخي غزا سیرت بیانېدو چې هغې ته غزوة خیبر ویل کېږي. دا په هغې کې 5م بیان دی. په اخرني بیان کې یو څو خبرې بیان شوې وي. یو فضیلت د هغه خلکو چې هغوی هجرت کړی و د حبشې نه مدینې ته، چې هغوی ته کشتۍ والا هم ویلی کېږي. دویمه دا خبره بیان شوې وه د هغه انسان قصه، کوم انسان چې د تکلیف د لاسه خپلې ګوتې پرې کړې وي. وضاحت د دې واقعي او د دې تفصیل هلته شوی و. اخرنی مسله دا بیانه شوې وه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په څه طریقه باندې د صفیه بنت حیی رضی الله عنها سره واده وکړو. په هغې کې څو مهر ایښودی شوی او د دې واده ولیمه څنګه وه، د دې مسلې بیان په تیر شوي مجلس کې شوی. د هغې نه بعد بیا څه شي دا به انشاءالله نن بیانو. اخرنی خبره ما دا کوله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صفیه سره واده وکړو. هغه واده څنګه ساده واده و او هغه نکاح څنګه په اسانه طریقې سره شوې وه چې په هغې کې زموږ دپاره درس او عبرت دی چې موږ هم د خپل ودونه او د خپل نکاحونه اسان کو. نن سبا اکثرو کورونو کې پیغلې پیغلې جنکۍ ناستې دي او دنیا الکان بې واده ګرځي چې د بعضو عمرونه پکې د 15 د 16 د 10 نه موړېدلي، او دا ټول غیر شرعي کار دی. دا طریقه غیر شرعي ده چې د یو انسان د واده طاقت کېږي او یا د هغه د مور پلار طاقت کېږي چې د بچي له واده وکړي یا د جنۍ واده کړي او د دغه عمر پورې کېنولي، نو دا غیر شرعي طریقه ده، خصوصا په نن سبا دور کې. یو سړی دا وایي چې تا خو غیر شرعي ورته ویلي. غیر شرعي دا ده چې زموږ د دور او د زمانه دا پرفتن زمانه ده، د فتنو نه ډک وخت دی. قسمه قسم فتنې او قسمه قسم ګناهونه هغه زموږ په دې زمانه کې شته. نو چې یو هلک بې واده او یو جنۍ واده شوي نه وي، نو په هغې باندې دا یره ده چې یا په دوی باندې دا یره د یو انسان ده چې کیدای شي دوی په یو ګناه او فحاشۍ کې واقع شي. نو د هغې یو وجه دا ده چې هلته زموږ رسم و رواجونه ګران شوي دي، هلته مهرونه ګران شوي دي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې نکاح کې د صفیه سره ما تاسو ته بیان کړی چې مهر یې څه و؟ مهر د هغې د ازادېدلو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ازاده کړه او بیا ورته وویل دغه ستا مهر شو، د ازادېدل دی. داسې په اسانه طریقه باندې که موږ چېرته شروع کړو د نکاحونو د تړلو، نو زموږ ډېرې مسلې به حل شي د الله په توفیق سره. خو نه پلار دې ته ناسي او ورور دا وایي او تره وایي او ماما وایي چې نه دا به لازم 20 تولې سره او دا به 30 تولې او دا به 10 تولې او دې سره به کور لیکي او دې سره به ځمکه لیکي. ټولې جاهلیت مسلې دي. یو سړي طاقت کېږي، موږ دا نه وایو چې ډېر مهر ناروا دی، دا جدا مسله ده. یو سړی مهر ورکولی شي، الله دې کړي چې خزانې ورکړي ښځې ته،
شریعت دې نه سمنه نه ده کړې. خو موږ دا وایو چې عام حالات زمونږ هغه داري چې د خلکو ډېر طاقت نشتی او د یو سړي 3 زامن دي 4 زامن دي، نو هر یو له دومره مهر یښوده دا هم د هغه په وس کې نه وي بیا. نو پکار دا ده چې جنۍ کور والا که هغه پلاران دي که هغه رونه دي که هغه ترونه دي ټول له پکار دی چې مهر کې اسانتیا پیدا کړي. او په اصل کې دا مهر صرف دې دپاره دی چې د دې جنۍ د زړه خوشحاله شي، بس دې دپاره دی. وجه دا دی چې پردی خاندان او یکدم د هغوی سره داسې رشته راتله او بیا په هغه ځای کې ځان عادت کول دا ګران کار دی. نو د هغې د لاسه بیا دې ښځې ته دا مهر ملاویږي چې شریعت دا مسله بیانه کړې ده. او دې لپاره نه چې ته لور په یو تله کې ږدي او په بله کې ورسره پیسې او سره زر ږدي چې زه لور خرڅومه یا زه خور خرڅومه. نه، سړي ته واده کول دي، په لږ مهر یې ورته واده که. او ځکه حدیث کې دا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی برکتی زنانه په زنانو کې هغه دي چې مهرونه یې لګي. برکتی زنانه په زنانو کې هغه دي چې مهرونه یې لګي. دا برکتی زنانه یي، د دې په ژوند کې الله ډېر برکت واچوي، د دې په دې رشته کې الله برکت واچوي. بل طرف ته د هلک کور د طرف نه مسله ګرانه ده. هغوی د دومره سامان په انتظار ناست دي چې د هغې د اخیستو وس د جنۍ د پلار نه کېږي او نه د رور کېږي او نه د بل خپل کېږي. ځوان شیر ډډه لګولې ده چې جنۍ به ماله فریج راوړي، او ډډه یې لګولې ده چې دا به ښایسته کټلي او دا به لوښي یلي او دا به سامانونه یلي او دا به ایسیان یلي ماله. دې ته یې ډډه لګولې ده. نو هغه خو زموږ د دې طاقت نشته، چې طاقت نشته جنۍ کور کې پاتې شول. ځکه چې هلته خلک ته دې مطالبه کوي او د برید تاوی را تاوی وی زه واده کوم جنۍ راولمه. نو چې جنۍ راولي خو به دغه کافي ده چې د دې کور نه دې ثابته جنۍ واغسته، نو نور وسله د مرۍ نه یې نیسي چې پلانې شی رانه کو پلانې رانه کو پلانې رانه کو. به ډېر ملګري موږ ته دا خبره کوي چې نه د جنۍ پلار وي چې زه وله کوم. نو دلته بیا 2 مسلې دي. یوه صحیح دی چې هغه په خپله مرضۍ کې دي کې څه ممانعت نشته، خو دویمه خبره هغه دا اهمه ده چې هغه دا خبره په دې رانیولې ده چې زه یې کوم، ځکه چې ته پته دی چې زما دې لور ته بیا هر سړی دا خبره کوي او موږ په شرمونو وشرمېږو. د درنو خلکو د خوی او د اخلاق نه دي او په دې به زما نه خفه کېږئ نه. دا د درنو خلکو خوی نه دی، دا د دروند سړي اخلاق نه دی چې دې ښځې ته دا وایي چې تا د کور نه پتیله رانه وړه او تا چې دی موږ له سامان رانه وړو، تا د جامو وینځلو مشین رانه وړو. پته نشته که چاته د درنو خبرې ښکاري به خو ماته د درنو خلکو خبرې نه ښکاري. بس ته یې لورې دله درکړه، شکر وباسه د الله او بیا شکر ادا کړه د دغه خلکو چې انسان دومره لوی کو دومره خرچې پې وکړه او بیا یې تاله درکړه بس دی. نو بیا دا قصه نه ختمېدونکې قصه ده. یو خو ده چې قصه په دې ختمه شو ته څه شوې خلاص شوې، زه شکر دې وویستو چې قصه ګرانه وه خو زه الله څه کړه ختمه کړه. نو نه ختمېدونکې قصه ده بیا دا چې بیا په اختر کې ځي ټول له به جوړې راوړي، دا چې بیا په غم خادۍ کې ځي پیټۍ به ډکې راوړي او دا به مرسۍ راوړي او دا به ککوړي راوړي او دا به پلانې شی راوړي پلانې. هسې لازمول خو د دې هلک په کور هم نه دي پکار، خو هسې عقل دا وایي چې هلک کور دې شي کولی. عقل خو دا وایي چې چا کولی ده د هلک کور کولی. لکه دا جنۍ اوس ځي د پلار کره وایي زه ځم پلار کره یو 2-3 شپې وکړم او ته یې صحیح لاړ شه. دا جامې والا دا د پلار جوړه دا د مور د خور د زه ویسه. عقل دا وایي چې هلک کولی، خو چې دا چې پوره جنۍ اخیستې ده د هغه کور نه نه. نو جنۍ یې هم راوستې ده، نو بیا به ټول عمر راوله دا چاپیم کې او دا سامانونه به ولم لیږي او په دې کې به بیا یو سپک سړی او د دین نه ناخبره او یو جاهل انسان
هغه به دا خبرې کوي جوړی راولېږله موږ پورې مذاق وکړو سپککاري وکړو داسې نه وه پکار او داسې پکار دا ماته اوس ته لنډه د هغې معاشري خبرې وکړې چې هغه زمونږ ده زم د دغه معاشرې نه یم او تاسو هم د دغه معاشرې نه یو ښه د رسمونه او رواجونه پیژنئ که نه ځان همسې غلی کړی ده پیژنئ که نه یې پیژنئ دا ما چې څنګه ووایي داسې ده که نه ده دقه شان ده غریب سړی دی شپږ ولونه دي غریب په دې غم کې چې دا زه څنګه واده کوم حالانکې اسانه خبره خو دا ده چې لږ حاجي صاحب ته ولې خفه یې وایي پنځه شپږ لوڼې دي نو صحیح ده نو خو ته هلک له لور ورکوې په دې نه خوشحالېږي وي نه نه هغه سامانونه هم غواړي نو دې ټول له به یې سامانونه اخېسته او دا رسمونه او رواجونه او دا جومه ده او دا به ټول خاندان د هغوی دلته راځي او د دوی خاندان به پلاني تاریخ باندې ټول هلته ځي او بیا به هر یو له دا کوي او هغوی به دا کوي او دوی به داسې کوي مختصر قصه د هغې نه دومره ګټه جوړه کړه دا نکاح داسې هم کېدی شو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړی وه کېدی شو که نه شوه ساده ولیمه یې څنګه وکړه موږ بیان کړې وه ولیمه څنګه وه اوس ملګرو ته اعلان وکړو چا سره صحیح راوړي هغه ټولې ګډ وډ کړو او راځي بسم الله کې خورئ ولیمه وشوه خبره ختمه شوه یو انسان د خپل وس مطابق به کار کوي او ځکه پښتو کې دا متل اگر که بدیزي کې پې عمل نه کوي پښتو کې دا متل دی د خپل صادر سره به خپې غځوي خو دیزي کې یو هم د خپل صادر سره خپې نه غځوي د هغې نه اوږده اوږده کارونه کوي د هغې نه غټ غټ کوي او د هر یو د کوشش دی چې خلک مې صفت وکړي نو ستا به موږ صفت وکړو خو چې تا ځان په قرضو کې ډوب کو او تا ځان په ځان دې بوجونه راواړول او خلکو ستا صفت وکړو نو څه پیدا شوه ځکه زما ټولو ته د دې مبارک منبر نه او د دې جومات نه او د دې مجلس نه دا پیغام دی ټولو ملګرو ته ورونو ته خویندو ته مشرانو کشرانو ته ټولو ته چې الله بندګانو دا مسله اسانه کوي که جنۍ کور والی نو هم خبره اسانه کوي او که هلک کور والی نو هم خبره اسانه کوي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه که ما ورته غم خادي شروع کړه نو هېڅ پکې هم نشتي که زما او ستا غم خادي د چا په طریقه شي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه نو بیا پکې هېڅ هم نشتي هسې یو مثال در کوم او خبر رانه اوږدېږي خو صرف په دې ختمو دا خادي وه غم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د صحابه کرامو په زمانه کې یو سړی مړ شو اوس ده ته تعزیت کول غواړي نو دا به څنګه کوو دا تعزیت که جومات کې ورسره میلاو شو به جومات کې به ورته ویروي الله یا پلانې تعزیت څه شو ختم شو په لاره روان دي بازار کې یو بل ته مخامخ شو لکه خبرې شوی استاد ورور مړ او مړ الله دې تعزیت وشو ختم شو بل ځای کې مخې له ورلو تعزیت وشو ختم شو زمونږ خو به دې نه ختمېږي که نه ختم شو به دې نه دا به 3 ورځې خاص دې دپاره کینی او دا به 3 ورځې دا خلک ټول را چلیږي خوا کې چې کوم ګاونډي دی دیوال په دیوال هغه به هم دلته نه ایسي او هغه به هم ډوډۍ دلته خوري او دیګونه به باندې کېږي او غټ پروګرام به وي د لرې نه داسې نه ښکاري چې غم دی د لرې نه څه ښکاري خادي ده دا مثلا ما ورته اسانولی شو هغه په دې طریقه باندې چې کوم ځای کې میلاو شوي تعزیت ورته وکړه لاس نیوه وکړه بس خبره ختمه که د لرې نه څوک میلمانه راغلي دي د لرې نه راغلي دي نو طریقه شریعت دا ښوولې ده چې کله جعفر رضی الله عنه شهید شو او دا به تاسو واورئ په دې سیرت کې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپلو بیبیانو ته وویل د جعفر د کور والا دپاره روټۍ تیاره کړئ ځکه چې په هغوی غم راغلی دی نو که موت حدیثې وکړو چې زمونږ خپلوانو کې یا ګاونډیانو کې یا کلیوالو کې څوک مړ شو او د کور ته میلمانه راغلي دي او زه ذمهواري د میلمنو والم چې بیا اوله ورځ ډوډۍ په ما شوه بل وي زه به په دویمه ورځ کې څوک میلمانه راغلي میلمانه زه هغه هم کم لرې نه راغلي دي اوس که هغه ځوان ناست هغه کم چې خوا په خوا ستا ګاونډي دی نو د هغه مړول بیا ګران دي ځکه دا په شریعت کې نشتي چې ته په خوا کې د ګاونډي او تم ډوډۍ لالته ناسې ته ولې ډوډۍ لالته ناسې نو بیا دا بس خفه شوي چې ډوډۍ پروګرام پکې نه کېده لرې نه چې راځي نه لرې نه چې راځي د هغوی دپاره موږ سره حل شتي هغه حل دا دی چې دا کم چې د خپلوان دي دوی به د هغوی د ډوډۍ انتظام وکړي بندوبست به وکړي دا مړي کور والا به یې هم وخوري میلمانه چې کوم لرې نه راغلي د هغه به یې هم وخوري او ټول کلي هلته را جمع شوی دی ناست او دی د کوم ځای نه راغلی دي او د خوا کې دي سهار ماښام یې ته یینې
زمونږ غم دومره ګران شو چې کله په طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه و. نو که دا غمونه او دا خادیانې ما او تا د پیغمبر په طریقه کړي، هر څه به آسان شي، هر څه به آسان شي. بل دا ګیلې معنی او دا عدل بدل او د پښتو دې قصو موږ ډېر خراب کړي وو. ځکه چې غټه خبره دا ده، خلک به څه وایي، دې خلک به څه وایي ټکي زموږ بې بنیاد وویستو. خلک به څه وایي. اوس پلار یې مړ شو، ما ته ملګرو دا خبره کړې ده، ښه سیقه کسان وایي زمونږ یو ملګری دی پلار یې مړ شو. پلار یې مړ شو، هغه پلار یې په قرضو کې ډوب دی او د زوی په قرضو کې ډوب دی. نو د بیا نورې قرض کړې، نو میخه یې حلاله کړه او په دې خلکو یې وښوروله. خو ولې لکه ته میخه اخلي او په تا قرضه ده او په پلار دې قرضه اوسي چلې ولې؟ وایي دا خلک به څه وایي، د خلک به څه وایي ټکي موږ ټول تباه کړي یو. نو دا شعر ټکي چې خلک به څه وایي، د دې په ضد دا ټکی راولي چې شریعت به څه وایي او شریعت څه وایي. که چېرته دا ټکی موږ د دې په ځای راوستو، نو زموږ ټولې مسلې به څه شي؟ هغه به حل شي. شریعت څه وایي؟ لکه وایي شریعت خو جدا وایي، بس زموږ په ایمان دی. او که دې پسې ځي چې پښتو کې څه دي او خلک څه وایي او تاویلې ماویلې، نو دا به دې بیا ډېر ستړی کي او ډېر به دې تنګ کي. ځکه چې هر هغه لاره چې هغه د قرآن او حدیث خلافي او د قرآن او حدیث لاره نی، نو په هغې باندې انسان ستړی کېږي او په هغې باندې کړېږي. نو الله دې موږ له توفیق راکړي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدم روان شو، او الله دې موږ له توفیق راکړي چې خپل غمونه او خپلې خادیانې د صحابه کرامو په طریقه باندې وکړو، او الله دې موږ د پیغمبر په دې طریقه باندې په صحیح معنو سره روان کړي. صفیه رضی الله عنها چې کله راواده شوه، موږ د دې سیرت نه بیانو، سیرت خو تفصیل بیا غواړي، خو دا ډېره اوچته زنانه وه او ډېره هوښیاره وه. د نسب خو تاسو ته پته لري چې دا د غټ انسان لور وه چې هغه د یهودو مشر و، ډېر غټ خاندان کې وه، دا خانداني جنۍ وه، نسب یې موچتو، خوی یې موچتو، عقل یې ډېر اوچتو، ښایست ولم الله ورکړو او ډېره دینداره زنانه وه. د دې د لاسه به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا نورې بیبیانې د دوی په زړونو کې به غیرت راتو چې کله به یې دا ولیده. او دا د زنانو طبیعت دی چې دا بنې د یو بل سره داسې معامله کوي، په یو بل باندې وله غیرت راځي. عایشه رضی الله عنها وایي، دا حدیث امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی، امام ابو داود هم راوړی، وایي چې ما رأیت صانعة طعام مثل صفیه، ما په دې ژوند کې داسې جنۍ نه ده لیدلې او داسې ښځه چې هغه دې دومره ښایسته خوراک پخوي لکه څنګه چې به صفیه رضی الله عنها پخو. ډېر مزیدار خوراک به یې جوړو، پخو به. او دا د ښځې کمالي اوچتې ښځې کې دا صفتي چې څه کوي، ډوډۍ ښه پخوي او د خاوند د مېلمنو خیال ساتي. اوس دا داسې ښځه راوستي چې ته د هغې نه ښه پخلی کوې، په څه شي نه پوهېږي، روزانه په دې دالو د کلمې دغه کړی او په دې پالکو او دغې ته ناستې، غټ نه غټ پروګرام دا وکړي چې وایي ساده وریجې پخ کړي. نو ښځه تکړه ښځه هغه ده چې هغه قسمه قسم خوراک هم پخولی شي او د خاوند د مېلمنو خیال هم ساتلی شي. او د مېلمنو خیال هغه ښځه ډېره ساتي چې هغه تکړه په دې کارونو کې، چې څه وله نه ورځي، چې څه وله نه ورځي نو هغه بیا غریب مېلمه به څه راولي، ځکه چې د خپل حالت معلوم دي. هغه په زړه کې وایي چې ما چې د کور کې ونه خوړه نو مېلمه به یې څه وخوري. داسې خلک شتي، داسې خلک شتي چې هغوی د دې د لاسه مېلمانه کور ته نشي بوی، خبرې چې څه وله نه ورسي. او دا د مور پلار په دې کې غټ لاس وي چې لور ته د تربیت ورکړي چې ته به د خاوند کور څنګه سنبالې او څنګه به یې ساتې، نو به یې خاوند هم خوشحاله وي، خپلوان ته هم خوشحاله وي، مېلمان هم خوشحاله وي. نو صفیه رضی الله عنها کې یو اوچت صفت دا و چې هغې به ډېر ښایسته پخلی کو، چې هغه به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر خوښ و. نو وایي چې
یو پیر وایي زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ناسته وم او ورځ وم د عایشه رضی الله عنها وه، وایي چې اهدت الى النبي صلی الله علیه وسلم اناء فيه طعام، نو هغې یو لوښی راولېږو په هغې کې خوراک و، وایي چې دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم له ورکوي د هغه خوښي. نو دا یو خادم له دا لوښی ورکړی و چې دا ویسه، چې کله هغه خادم راغی وایي چې دا پلاني را لېږلی دی، وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم له ورکه، وایي فما ملکت نفسي ان کسرته، بس ما کې نور طاقت نه و د برداشت و، هغه لوښي دی چې لاس راواچوي لوښی هم مات کو، څه چې به کي و هغه دې ټول واوړېد. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم څومره حکیم انسان دی، او ما تاسو ته تیر شوي درس کې دا آخري نقطه بیان کړې وه، ما چې مې په دې به خبره کوو پر روان بیان کې، چې د دې ډېرو ښځو سره به ژوند څنګه تېرې، دا اوس حکیم انسان دی. ګوره که زما او ستا په مخ کې داسې وشي ما ته به څه کوو؟ روغه جګړه ده، که جګړه ډېره غټه نه ده نو چغې دي، بربادي ویل دي، د دې ښځې مور پلار سپکول دي، یا که د سړی ډېر هم کمزوری او وسې نه رسي په دې ښځه جو بس غوسه شي د کور نه وځي، لاړ ووتو بس زه خفه یم، ولې ویې ښځې دا چل وکړو. و دا طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه زده کړه چې څه به کوې په داسې حالاتو کې. ما تاسو ته اول دا خبره ذکر کړې وه چې کله مې یو سړی دویم واده کوي او دریم او څلورم کوي، نو ځان تیار ساته دې ته چې په کور کې به اختلافات وي، دې ته ځان تیار ساته. ګورې اوس که ته داسې ډډه دې لګولي چې زه کوم دویم واده دریم څلورم، خو چې جګړې مګړې پکې نه او څه پکې نه، نو بیا صحیح سپا خبر وکړه چې اراده دې نه شي دویم دریم واده ته، هسې دې بانه جوړه کړې چې زه ناسم دغې ته، کېدی نه شي چې یو کور کې د دننه اختلافات نه وي. دا اوس د نبوت کور دی، دې کې هغه انسان اوسېږي چې په هغه باندې وحي راځي، او د هغه په کور کې هم دا قصې شتي. نو دا خو د زنانو طبیعت دی، داسې به کوي. هوښیار سړی هغه دی چې د زنانو د دې طبیعت سره د ژوند تېروي او ښه برابر روان دی، دا هوښیار انسان دی. دا هوښیار نه دی چې یو یې مواله بل یې مواله، سهار هغه مشره وي او د شپې کشره وي، او بل بیا هغه درېیمه وي او بیا هغه څلورمه، او ویل موږ بل شان خلک یو وي، کړپ خو دې وکړي وي. داسې طریقه نه شوه د ښځو د ساتلو چې ته په والو باندې ښځه ساتي. حکمت نه به کار اخلي، حکمت نه. ځکه یو کس وي څلور ودونه کړي بیا بوډا شو، او تاریخ دا قایم کو چې د څلور ونو سره یو ځای ژوند تېر کړی و او ډېر ښکلی ژوند یې تېر کړی و، او دی پکې بوډا شو، په هغه ځوانۍ کې کړي به دې چا تپوس کوو چې دا څنګه ته دا ښځې داسې کنټرول کړې وي او څنګه دوی دا داسې ژوند تېر کړو په یو ځای کې. هغه ورته وویې اوله کې خو ځوان هم د ځوانۍ په زور مې ټولې ساتلي، بیا د هغې نه بعد چې د ځواني مې لږه کمزوري شوه نو د مال په زور مې ټولې ساتلي دي. مال هم ډېر غټ لاسي، ته یوې له هدیه راوړې، بلې له راوړې، بلې راوړې، ټول خوشحالېږي. ښه نو بیا مال دې هم ختم شو، ځواني هم لاړه، مال هم ختم شو، نو اوس مې په ښایسته اخلاقو راټینګې کړي دي. د هر ځي او طریقه یي او د هر مقام خپله وینا یي. اوس دا ګوره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مخ کې د ځمکې په دې مخ چې کوم اوچت انسان دی هغه ناست دی، او دې پلیټ مات کو او چې سیره لګېلي و هغه ترې واوړېدو. څه به کوې په دې موقف کې او څه به ستا طریقه یي د زده کړه د امام اعظم پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه. طریقه دا ده، وی کله چې ما دا پلیټ مات کو فتبسم النبي صلی الله علیه وسلم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسکی شو، او بیا هغه خادم ته وی چې زه واپس ځه، مور ستا نن ډېره غوسه ده. ګورې وی ما ورته چې یا رسول الله ما کفارته، دا کوم کار چې ما وکړو دې څه کفاره ده؟ دې ته مې احساس وشو چې نه وکول پکار. یا رسول الله اوس راته طریقه وښایه. هغه ورته اناء کاناء،
دغه لوښي په شان لوښی به ورکې دی کفاره ده ځکه چې هغې لوښی دې مات کړی بل لوښی هغې راواغستو خپلې کوټې نه هغه خادم لی ورکړو واپس یې ولېږو کیسه څه شوه ختمه شوه نه جګړه وشوه نه اوازونه اوچت شو نه بدیره دې وویلی شوې نه غوغا جوړه شوه په کور کې ټوله کې زمونږ کورونو کې غوغا جوړه شي ګاونډیان به کله نه کله ګواښ لری شي هره ننوځي او دا نه چې کور کې درې ښځې دي یا دوه دي جګړه جوړه زمونږ د پښتنو یو ښځه ده اکثر دا یوې سره دومره جاخه جوړه شي چې بیا به کې بارایي خلک ګواښ له راننوځي اوس خو له حالت ښه شوي دي خو د مشرانو نه تپوس وکړه پردي به دنده رالو ګواښ به یې کوو داسې جاخه به جوړه شي دومره ګټه وایي که مسله دا په اسانه طریقه حل کېږي ولې نه حل کېږي په اسانه طریقه اسانه طریقه څه وه پیغمبر صلی الله علیه وسلم موسکی شو موسکی په دې شو چې د دې ښځو سن اشنا طبیعت دی خو هغې نه به دویمه مرحله څه ده وی یا رسول الله څه وکړم وي دغه شان لوښی وله بل ورکړه نه هغې ته ووایي چې ستا هغه لوښی مات کړی او نه دې ته ووایي چې دا څنګه دا ولیږي پته یې چې دا صبر نشي کولی دا خو د طبیعت دی دغه شان به ما ورته ژوند تېرو د دې ښځو سره د دوی هغه عقل ته به ګورو هوښیار سړی هغه دی اوس زه د ماشومانانو سره کېناستم په مجلس کې ټول ماشومانان دي او زه دوی ته وایم چې ګوره مزدوري کوئ مزدوري ښه شی دی مزدوري چې سړی وکړي بیا ځان له واده وکړي چې واده وکړي د بچي کړي لکه وایه قمقله ته د چا ته لګې چې ودونه کوئ دا خو ماشومانان دي خو نو دوی سره به څه کې د دوی سره به دا خبره کې هر زویه ته سبق له ځي که نه ځي ته چې لوی شي ته به څه جوړېږي ستا څه شی خوښي په خوراک کې ګوره خلک داسې نه وایي دا بدې شي دې ځای کې ګوره ته به د ماشوم سره ځان ماشوم کې بیا بوډا سړی ناست دی اوس مشران ناست دي مجلس کې او ته باس راوالی چې جي دا ورزش هم ښه شی دی او تاسو ورزش کوئ او که نه کوئ بوډاګان دي دا غریبانانو هډوکي ټول کمزوري شوي ته د ورزش خبرې کې دا د هغوی سره مناسب نه دی چې ته هغوی ته دا خبرې کې د هغوی سره د هغوی په شان که ځان مشران کوم موضوع خوښوي او سره شروع کړه دوی به ټول بیا ستا نه خوشحاله وي دغه شان چې د زنانو سره ژوند تېرې نو ځان به د هغوی هغه درجې ته راکوزې او دا به محسوسې چې دوی څه احساسات دي بیا به د هغې مطابق ژوند تېرې لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا سیرت مونږ وایو تاسو به ځای په ځای اورېدلي که شاعران راشي د هغوی سره د هغوی د شان مطابق خبرې کوي که سرداران راشي د قوم مشران راشي د هغوی سره د هغوی شان مطابق خبرې کوي ځوانان چې به رالو د هغوی سره به د هغوی د شان مطابق کله به د ځوانانو سره دا مسله هم شروع کړه وایي واده دې کړی دی که نه دې کړی ځکه چې په دې خبرو باندې ځوانان هوښیاري ښه ماشوم سره به یې څه چل کوو د انس بن مالک رضی الله عنه غرور چې و او ورسره یو کوتره وه یا یو مرغۍ ورسره وه نو د هغه نه به یې تا تپوس کوو یا ابا عمیر ما فعل النغیر ابو عمیر هغه مرغۍ دې څنګه ده کوتره څنګه ده په څه حالاتو کې ده نو دا څومره اوچت انسان دی او د ماشوم نه د کوترې تپوس کوي ته پته ده چې د ده سره دا خبرې څه دي دا مناسب دي نو زما ټولو ته دا نصیحت دی که د چا یوه ښځه ده دوه دي درې دي څلور دي هر څومره چې دي خو ځان په داسې درجه کې که چې ته د دې زنانه په هغه احساسات او په شعور باندې پوه شې چې کله پوه شوې بیا به ته صبر کې او بیا به ته د هغې سره ګزاره کې او هغه به تا سره ګزاره کوي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغې ته دا طریقه وښوه بله یو ناشنا واقعه امام احمد بن حنبل رحمه الله دا واقعه راوړې ده انس بن مالک رضی الله عنه وی صفیه ته دا خبره ورسېده یو ورځ چې حفصه دا خبره کوي حفصه رضی الله عنها دا هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبي ده او د چا لور ده عمر بن خطاب رضی الله عنه لور ده اوس اوچته زنانه ده خو ما تاسو ته دا وایي چې زنانو کې دا یو طبیعت دی دا وایي دې صفیه ته دا خبره ورسېده چې حفصه وایي چې قالت ابنة یهودي دا خو د یهودي لور ده پلار یې څه پلار یهودي و که خیال هم کړی د زنانه اکثر یو بل له د پیغورونه ورکوي ستا پلار داسې و ارور دې داسې و نو دې دا پیغور ورکړو چې دا د چا لور ده دا د یهودي لور ده فبکت په ژړا شو
دا خبره باقي خونه لګي دا غریبي جړل پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی او دی جړل هغه ته ما شأنو کې ولي جاړي اوس ګوره بله مسله کور کې رااله زه به تاسو ورځ ان شاء الله په دې باندې خاص بیان کوم چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کور کې چې کوم مشکلات راغلي دي هغه څنګه حل کړي دي یو مسله خو هغه حل کړه او د بله مسله رااله پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کور ته راغی ای جړل ولي جاړي وقالت لي حفصه اني ابنه يهودي حفصه وی چې د يهودي لور ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی سبحان الله غلطه ویلې ده انك ابنه نبي تخد پیغمبر لوري وان عمك نبي نستتر پیغمبرو وانك لتحت نبي تخد یو پیغمبر په نکاح کې ففيما تفخر عليك نده به دسی چې فخر کوي پتا باندې دی وته وی چې ستا پلار نبیو موسی علیہ السلام تر هارون علیہ السلام اوسته د پیغمبر په نکاح کې ته اوچته خځه مته ته هغه په دین وی مخکي د موسی علیہ السلام په دین وی ته نو د پیغمبر خو د امت لپاره د پلار مثال لري نو ستا پلار پیغمبرو تر دې پیغمبرو اوسته د پیغمبر په نکاح کې نو د دې فخر کوي پتا باندې به حفصه رضی الله عنها ته وی ګوره مسله حل کول دي شي ښه ورغی پس او دا که موږ ته دې شي ووایي او ښځه راشي وژاړي وي چې ما ته ووایي چې ستا پلار څه ستاسو خاندان کمزوری دی او تاسو داسې تاسو داسې موږ هم ورځو موږ چې ورځو سره د سوباړي ورځو څنګه ته دا خبره کړې هی پلان یو داسې دغه ځای به جوړ شي نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورغی حفصې ته وی حفصې هغه وی نعم یا رسول الله وی اتق الله یا حفصه د الله نه ویرېږه د الله نه ویرېږي دا خبرې بیا ونه کړي بس مسله څه شوه ختمه شوه ډېرې غټه نه کړه اوږده یې نه کړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پته دی چې حفصې کې ویلم دي دا د زنانو هغه غیرت ته چې په وکې راځي هغه خبرې پریم نه ښوده چې زه ویلي دي خیر دی نه نصیحت یې ورته وکړو د الله نه د الله نه ویرېږه دا خبرې مناسب نه دي بیا مه کوه مشکل غټ مشکل حل شو او په دغه ټیم کې د صفیه رضی الله عنها عمر کله چې ورسره پیغمبر صلی الله علیه وسلم واده وکړو نو د هغې 19 کاله عمر او چې کله وفات کېده نو 50 کال د هجرت د معاویه رضی الله عنه خلافتو په هغه وخت کې د وفات شي او بیا مدینه کې چې کومه مشهوره مقبره ده البقیه د بقی په دې مقبره کې بیا ده خخ کړی شوی ده رضی الله عنها یو بل واقعه را پېښه شوې وه د خیبر په دې غزا کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله خیبر فتح کو او فارغ شو د خیبر نه یو زنانه وه یهودی د هغې نوم و زینب بنت الحارث دا د سلام ابن مشکم ښځه وه او د مرحب یهودي خور وه هغه غټ یهودي چې د دې غزا په اوله کې مردار کړی شوی دی د چا په لاس علي بن ابي طالب رضی الله عنه په لاس دا د هغه مرحب خور وه او د سلام ابن مشکم ښځه وه نو دی یو چیلې یا یو بیزه د دې د غوښې ورته کړه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دپاره او په هغې کې ورته زهر واچول او دا تپوس یې وکړو چې ای عضو من الشاة احب الى محمد صلی الله علیه وسلم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې چیلي په اندامونو کې کوم اندام ډېر خوښوي خلکو ته یې ذراع د سنګلې ډېره خوښوي د دې د غوښې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېره خوښوي او خوري موږ لیدلی فاکثرت فیها السم نو په ټول چیلي کې زهر واچول خو دغه اندام کې زهر څه کړو ښه ډېر کړو وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم راوړو چې یا رسول الله دا ستاسو دپاره هدیه ده کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا غوښه خپلې مخې ته کېښوده نو تناول منها الذراع مکه اندام یې ترې راواغېستو کوم چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوښ و دې پکې زهر
ډیره چې ولیو فلاک منها مضغه یو چکتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وو فلم یوسغها خو تیره کړي دنونی له تیره کړي نه وه د غوښه چې کومه خولې ته واچوله شخونې پې وخو له تیره کړي نه وه ها صحابه کرامو مو چې هغوی هم ناستو دې غوښې ته یو پکې و بشر بن البراء ابن معرور رضی الله عنه نه هغه هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شان ځان له غوښه راوشو کوله چې دې غوښې نه چک وو او راویشو کوله ویې خوړه نو فاساغه هغه تیره کړه هر چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی نو هغه د غوښه وی بیا راغوزار کړه او بیا یې دوی خپلو ملګرو ته چې ان هذا العظم لیخبرني انه مسموم ما ته دې هډوکي ووایي چې په ما کې زهر دی دې غوښې ورته ووایي په ما کې زهر دی په یو روایت کې داسې هم راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغې نه غوښه راواغسته فانتهش منها داسې په دې خولې ترې راوشو کوله نو بشر بن البراء رضی الله عنه هغه هم ځان له یو هډوکی راواغستو هغه ته هم غوښه راوشو کوله کله چې وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نوڼۍ تیره کړه دې روایت کې دی چې تیره یې کړه نو بشر رضی الله عنه په خوله کې چې څه هغه هم تیره کړه بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ارفعوا ایدیکم د خپل لاسونه اوچت کړئ دې غوښې نه فإن هذه الذراع تخبرني أنها مسمومة ما ته دې غوښې دا ووایي دې هډوکي دا ووایي چې په دې کې دننه څه دي په دې کې دننه زهر دي مه یې خوره نو بشر ووایي والذي أكرمك لقد وجدت ذلك في أكلتي التي أكلت یا رسول الله وی په هغه رب مې د قسمې چې تا له عزتونه در کړي دي ما ته محسوسه شوه په هغه ټیم چې ما خولې ته ور واچوله ما ته پته ولګي چې دې کې جاخه ده دا غوښه برابر نه ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویل نو راټول کړي به دې وی ما نه غوښته چې په تا باندې خوراک خراب کړمه وی ما چې د پیغمبر به دا غوښه خوښوي اوس زه یې که ویم چې یاره مزېداره نه دی یا خونې ښه نه دی نو کېدای شي دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم طبیعت به خراب شي بیا به دې غوښې ته زړه نه کېږي نو دې د لاسه ما څه ونه وي نو کله چې تاسو تېره کړه اوس بیا ما هم تېره کړه دا یو واقعه راغلې وه بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه یهودۍ پسې یو کس ولېږو وی راوله دا ښځه هغوی لاړې دغه زنانې راوستل تپوس یې ترې وکړو تا ولې دا کار کړی دی وی اردت لاقتلک ما وی چې ته مړ شې ستا وجل مې غوښتو په روایت کې داسې راځي عبدالله بن عباس رضی الله عنهما روایت دی و پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی چې اردت ان كنت نبیا فإن الله سيطلعك عليه وی ما وی که چېرته ته په رښتیا د الله پیغمبر نو الله به دله خبر درکوي او که دې وخوړه او خبر نه شوي بیا به پیغمبر نه وإن لم تكن نبيا أريح الناس منك وما که پیغمبر نه جو دا غوښه به وخوري مړ به شي او خلک به دې دمه شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ما كان الله ليسلطك علي وی دا کېدی نه شي چې الله ته په ما باندې مسلطه کړي صحابه کرام غوسه شو راپسې بخاري کې دا حدیث وی یا رسول الله الا نقتلها پرېږدئ چې مردار یې کړو د الله پیغمبر ویل نه مې مړه کوئ پرېږدئ یو روایت کې داسې راځي په صحیح بخاري کې دا حدیث دی ابو هريره رضی الله عنه وی کله چې خیبر فتح شو یهودو پیغمبر صلی الله علیه وسلم له یو چیلې ورکو او په هغې کې ورته زهر اچولی و نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې اجمعوا لي من كان هاهنا من اليهود دلته چې څومره یهود دي ټول راجمع کوي هغوی د یهود راجمع کړو ټول ورته وی هل انتم صادقي عن شيء ان سألتكم عنه تاسو ما ته رښتیا ووایئ که زه تاسو نه یو تپوس وکړم هغوی نعم یا ابوالقاسم موږ به لازم رښتیا ووایو ته تپوس وکوي هل جعلتم في هذه الشاة سما دې غوښې کې تاسو زهر اچولی و که نه وی او موږ زهر اچولی و پکې ما حملكم على ذلك نو زهر هم پکې څه اچول ولې وإن كنت كاذبا نستريح وإن كنت نبيا لم يضرك وی موږ وی که دروغجن یو دمه به شوتې او که پیغمبر نو بیا وله نقصان نه ورکوي دا زنانې پرېښوده پیغمبر صلی الله علیه وسلم
یو بل روایت کې راځي وي دی وجلې ده قصاص یې ترې اخیستی دی. ځکه موږ بار بار دا خبره کوو تاسو ته او په مخه یې کوم زه اکثر چې لازم به علماو ته رجوع کې د دین ډاکټرانو ته د دین بیانول او د دې مسلې واضحه کول. اگر که نن سبا خو په انټرنیټ باندې هر سړی څه دی بیانونکی دی او مفتي دی چې چا څه بیان کړو بیانوي او بیا خلک راشي موږ ته ووایي نه نیټ کې راغلي و نیټ کې راغلي و. او د دې به څه جواب کوو چې یو کې دي چې دی قصاص نه کړه بلکې دي چې قصاص یې کړه. او ما تاسو ته یو درس کې دا مسله بیان کړې مو. جواب دا دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په اوله کې دا زنانه پرېښوده وایي څه ورته مه وایئ. په دې کې بیا خبر راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی یا رسول الله بشر بن البراء رضی الله عنه مړ شوی او هغه د هغه زهرو د لاسه مړ شو. ما تاسو ته وایي چې دغه یو صحابي و چې د غوښه تېره کړې وه نو هغه بشر رضی الله عنه چې کله وفات شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر وکړو هغه جنۍ ښځه راولئ راوسته نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د بشر بدل واغستو نو مړه یې کړه قصاص یې ته واغستو. انګې په اوله کې یې پرېښودو. دا دلیل په دې دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د خپل ځان دپاره بدل نه اغستو. ځکه عایشه رضی الله عنها وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د خپل ذات دپاره او د خپل ځان دپاره به چا نه بدل نه اغستو. چا چې به ورته څه ووایي صبر به یې کو. خو د الله د دین دپاره به یې بدل اغستو د الله دپاره به یې بدل اغستو. او موږ نن سبا د خپل ځان غم دی را سره. یو سړی که زمونږ په مخ کې په قرآن پورې خاندي په حدیث پورې خاندي پیغمبر پورې خاندي په دیندارو پورې خاندي موږ څه نه وایو زه خیر دی ای الله به دې تپوس کوي کیسه ختمه شو. خو چېرته دا سړی زما او ستا په باره کې خبره وکړي چې دی داسې دی دی داسې دی د خاندان داسې دی د مور پلار داسې دی بیا به ورته معاف کوو نه معاف کوو. د خپل ځان په مسله کې موږ څوک نه معاف کوو او د دین دپاره غیرت نشته د الله دپاره غیرت نشته او د خپل ځان دپاره بیا څه کوو تاسو ته به معلومه ده. د دې زهرو اثر په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې څنګه و نو هغه داسې حدیثونو کې دا مسله راغلې ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې به تکلیف راتو کله نه کله د دې زهرو هغه اثرات وو نو بیا به پیغمبر صلی الله علیه وسلم حجامه کوله. حجامه څه ته وایي وینې ویستو ته وایي. ځکه امام احمد بن حنبل رحمه الله دا حدیث راوړی دی په صحیح سند سره د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما نه وی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا وجد من ذلك شیئا پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به کله تکلیف محسوس کو تکلیف د هغه زهرو د لاسه نو وی چې یو پیر په سفر باندې او احرام یې وتړو په سفر باندې او احرام یې وتړو نو وجد من ذلك شیئا هغه تکلیف په بیا راغی فاحتجم نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم حجامه وکړه. ځکه یو حدیث کې دې سره دی چې نبی صلی الله علیه وسلم احتجم وهو محرم پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حالت احرام کې څه کړی دی حجامه کړی ده. ولی وی من اکلة اکلها من شاة مسمومه سمتها امرأة من اهل خیبر هغه غوښې د لاسه چې خیبر په ځمکه کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوړلې وه او هغې کې هغه یهودی وي زهر اچولي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته هغه تکلیف و د هغې د لاسه به بیا حجامه کوله. دلته یو مسله اهمه اکثر زموږ د عوام ډېر زیات تپوس دا کوي وایي زه په احرام کې وم او زما نه وینه لاړه نوک مې مات شو خپه مې زخمي شوه لاس مې زخمي شو په ما څه شتي او که نه هېڅ پې نشتي. دا مسله بې بنیاده ده چې د احرام په حالات کې د چا نه وینه لاړې شي د په ده باندې دم د هېڅ دم پې نشتي. هغو قصدن عمدن هم لا نه دي کړي او دې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم قصدن وینه وباسي سړی راوغوښته وایي راشه ماله حجامه وکړه وینه رانه وباسه یو سړي خپه ولګي لاس ولګي راولېږي دیکه وله څوک ورکړي هېڅ خبره نه. په دې مسله د سره څه دلیل نشي چې د احرام په حالاتو کې که چا نه وینه لاړه د باندې دم دی. هسې دې بعضو مولیانو دین ګران کړی دی عوامو ته
او زر ورته په تا دم دی دومره پیسې دي په تا باندې وختي مازدیګر زما خواله یو ملګری راغلی هغه ته څه مشکل و غریب صاحب سوچونه وسوسو کې و نو بیا ما ته وایي چې ما د مولوي صاحب سره رابطه وکړه چې زما ژوند داسې دی چې وسوسې مې ډېرې دي کار ته مې ډډې نه لګي ژوند مې تنګ شوی دی زه څه وکړم وی ما ته د نن مازدیګر مسله دی ما ته یې وایي چې زه به درله دا مسله معلومه کړمه چې دا په تا باندې څه چل شوی دی او که نه او که چا د باندې څه کړي خو د هغې به زه 1,00,000 روپۍ علمه وی ما ورسره خبره وکړه چې صحیح ده ته حالات معلوم کو زه به در 1,00,000 روپۍ درکړم وی په هغې کې بیا ما ستا بیانونه اورېدونو یو مسله به کې تا دا بیان کړې وه چې دا کارونه خو ناروا دي نو زما زړه کې راغله چې یاره دا ما ناروا کار کړی نو هغه ته مې ټلیفون بیا میلاو کو پاکستان ته چې ګورې زه دغه مسلو کې نه یم او نور دا کیسې چې مخکې به ونه ځي هغه وایي چې اوس خو موږ مسله معلومه کړې ده موږ دې ستړي کړي یو زما هغه روپۍ راکړه ته به که زه لاړ څه کې که منې او که نه یې منې خو 1,00,000 روپۍ زما هغه راولېږه دا چې کله موږ د دې عوامو د مال د حفاظت لپاره خبرو وکړو نو الټه موږ ته وابیان او بې ادبه او بې مذهبه وایي زما خواله راغی د الله په توفیق سره په 4-5 منټه کې هغه مسله ورته ما بیان کړه د قرآن او حدیث په رڼا کې مې جواب ورکړو او ښه مې مطمئن کو او بیا مطمئن شو نشتي ځه سلکه مطمئن له خو دغه مولیان او دا پیران او دا مریدان دوی ته پیسې مخلي عزت ولم خرابوي دین ولم خرابوي بیا هم دا جاهلان وی نه نه وی تکړه مولا وکړه مسلې د هغه ځینه معلومه وله زه اوس تانه ده تپوس کوم د دې سره علم الغیب دی دې څنګه معلوموي چې دې سړي ولې کار ته ډډې نه لګي او دې سړی ولې په وسوسو کې پروت دی څنګه معلوموي 1,00,000 روپۍ د څه شی دی د تجارت دی هلته دا څه دی تجارت دی بل ورځ پرون بل ورځ دا ملګري ما ته اکثر زما د بیانونه چې اکثر څوک اوري نو ته پته دی چې دی په دې کوډو منترو او په دې پیرانو میرانو باندې او په دوی باندې ردونه کوي نو د ځان نه ماته نوي ویډیوګانې رالیږي چې لکه دې ته پته وي چې داسې مشتي نو یو ملګري راته یو ویډیو راولېږله ما ته وایي شیخ صاحب دا وګوره دا به کوي نوې قصه ده ما کولاو کړه ومې کت نو د بابا صاحب نوم دی منظرې بابا پیژنې تاسو منظرې هغه ستاسو علاقه کې دی منظرې بابا دی دا دی نو هغه وروره چې دلته یو کس تللی دی او منظرې بابا هغه انټرویو یې چې دا څه قصه ده نو یو کس پکې ناستی و چې وایي زما 80 کاله عمر دی 80 کاله وایي زما عمر دی او زه بس د ځوانۍ نه د منظرې بابا خوا کې پروت او چې دلته چې څوک دلته څه وغواړي الله وله ورکوي چې دلته څوک څه مراد راوړي وایي چې هغه پوره کړي نو هغه ورته ویې اکس ډېر تکړه سړی و چې دا قسمه تپوسونه یې کوله والله داسې خلک زموږ په ملک کې ښه ډېر کړي هغه ورته دا ویې نو تا به ورته هم دلته به یو سوال کړی وی چې حج له تللی وی ځکه چې 80 کاله دې وشو دې عمره کړې نه دی حج هغه وایي بس زموږ په تقدیر کې نشته بس په نصیب کې دی نه نو خو بیا دې په دې کې په ځان رد وکړو چې په نصیب کې نشي نه کېږي چې الله یې نه درکوي نه کېږي نو بیا د منظري بابا ته سره پروت بیا پکې یو بل راټینګه کاغه م لیدلی خندانه سړي د کلمې ورته رادغه شي هغه هلته ناست و جي موږ مالګه دمو زموږ خاص مالګه ده او که چاته څه تکلیف یې هغه ورکوو نو بس دې سره وکړه چې دې مالګې سره نو سوره اخلاص درځي که نه او یو هغه چې کم ګډوډ شو ته دمونه یې چې تله سوره اخلاص نه درځي ظالمانو د دې غریبانو خلکو دا مالونه مو خوړو د هغوی هغه دین هم ګډوډ کړو ټول د الله نه هم لرې کړو د پیغمبر نه هم لرې کړو زموږ په ملک کې 2 قسمه خلک دي دا مسله ما بیان کړې تاسو ته دې بارک الله فیک وزادک الله علما 2 قسمه خلک دي په دې زموږ په دې ملکونو کې د پاکستان افغانستان انډیا بنگلادیش د خواو شی چې څومره دي
یو قسم خلک هغه دي چې د الله نه به دي لرې کي، دویم قسم خلک هغه دي چې د پیغمبر نه به دي لرې کي. نو چې د الله نه م لرې شو، د پیغمبر نه م لرې شو، نو په تا کې پاتې څه شو؟ یو دا دي ګوره، دا د قبر پرست او د صوفي او دا دوی د الله نه لرې کي. که ته الله ته لاس اوچتوي چې الله ما له دا رقم، نو ته ګناهګار یې، ستا خبره الله ته نه رسي، نو ته وسیله جوړه که. تاریخ ستا خبره وي نه رسي والعیاذ بالله، نو ته وسیله جوړه که. مړه ته ګناهګار سړی وي، دې ځای کې راځه، دلته مالګه دی، دلته پلانی شی دی، بیماریانو علاج په دې کېږي، دمونه به درته اچو. د پلانی بابا او د پلانی بابا د قبر په خوا کې چې دی بس جاړه او فریادونه کوه، الله دې نه څه شو؟ هېر شو، ختم شو. دې خلکو ته ورب الکعبه که الله یاد وي، دوی ته الله نه دی یاد. ګورئ ځکه که الله ورته یاد وي نو ده په دربار او په درګاه کې کول څه؟ که الله ورته یاد دی، دی په تعویذونو او په دې خزعبلاتو او په دې دوکو دړکو باندې کوي څه؟ یو قسم دا دي. نو دویم راووتو، منګه جی په حدیثونو باندې نه پوهېږو، حدیثونه د یو بل سره ټکراو خوري، حدیثونو کې داسې خبرې دي داسې دي. نو دا بیا مولیانو د دین مشرانو دین واضح کړی دی. نو موږ به د مولي صاحب او د امام صاحب لار مضبوطه راونیسو چې څه هغه ویلي دي هغه به منو، چې د څه نه یې منع کړي د هغې نه به منع کېږو، اگر که دا د پیغمبر خلاف وي. پیغمبر رانه څه کو پاتې شو. پوره یو نیمه ګنټه بیان به وکړي، 2 ګنټې به وکړي، اواز به بوغ شي او دغه قصه کوي رحمت الله علیه رحمت الله علیه او پلانې رحمت الله علیه، او دغه قصه کوي لکه چېرته به ګدام ګویا کنه صلی الله علیه وسلم. خلک بالکل دغه د پیغمبر نه لرې کړي دي، بس دغه د بزرګانو قصې دي او دغه د مولیانو قصې دي او بس. نو یوې فرقې د الله نه لرې کړو او بلې فرقې د پیغمبر نه لرې کړو. نو چې د الله نه م لرې شي او د پیغمبر نه م لرې شي، نو پاتې څه شو؟ نو هسې دا خبره مې دې پورې راواغسته چې مولیان خو به ډېر څه وایي، خو د هر مولا خبره خو برابر نه وي که نه. اوس دا بنیادي مسله ما دا بیانوله چې دا بعض مولیان دا وایي چې او د عوامي چې یو مسله بیانوي، مولیان نه اورېدلې هسې نه بیانوي، وایي چې حرام په حالات کې وینه د سړي نه لاړی شي نو په ده باندې څه دی؟ دم دی. زه په مینا کې وم د حج په دوران کې، یو سړی را سره میلاو شو، ډېر ګډوډ و، ډېر ګډوډ و هغه غریب. او ما ته وی تپوس ته نه کومه، ما وکړه څه تپوس دی چې ته غریب بهر نه راغلی و، ډېر ګډوډ و. خو ما پښتو کې خبرې کولې، نه زه وپوهېږم چې پښتن دی، بیا خو موږ هر سورګیري ته شاګل وایو، هغه وایي چې ګیره یم دی، دی به پوهېږي. ما ته وایي چې یاره امیر صاحب یو تپوس ته نه کوم. ما وکړه تپوس، یو مسله یې بیانه کړه چې داسې داسې کار شوی دی. ما مولوي صاحب ته ټلیفون وکړو پاکستان ته چې ما نه داسې کار شوی دی احرام په حالات کې، اوس څه وکړم؟ هغه ما ته وایي چې په تا باندې ښځه طلاقه ده. نو زه حیران شوم چې آخر دا په دې احرام کې کوم کار دی چې د هغې د کولو سره په انسان ښځه طلاقېږي. نو بیا ما پوه وکړو، مسله مې ورته ټوله واضحه کړه او دا مې ورته ووایي چې ګوره دا مسله د قرآن او حدیث په رڼا کې داسې ده. هغه دا سر داسې وشرپو بنګ بنګ یې وکړو، هو زما هغه باندې ډېر نه و مطمئن، په هغې ډېر مطمئن و چې ښځه یې طلاقه ده. زمونږ د پښتنو کې دا مسله دنه پرته ده چې کم مولا داسې سختې خبرې ډېرې کوي، ښځه یې طلاقه ده، کافر دی، مرتد دی، وجلې په کار دي، په ده به سلام نه اچې، ده سره به خبرې نه کوي. دا مسلې خوښې دي. وایي نر مولا دی، نر مولا دی، مسلماني د اسلام نه وویستو څه ته؟ کفر ته. نر مولا دی په روغ سړي باندې ښځه څه کړه؟ طلاقه یې کړه. نر مولا دی هر څه یې تباه و برباد کړو. نو بیا ما هغه پوه کړو په دې مسلې باندې، خو هسې ما ته اندازه ولګېده چې دا مسله یې داسې خاص خوښه نه شوه، ځکه چې هغه داسې درنه مسله یې په کار و. نو درنه خو بیا دغه و چې ښځه دې څه ده؟ طلاقه ده. نو الله دې زمونږ په مولیانو باندې رحم وکړي او زمونږ په دې عوامو دې الله رحم وکړي چې د مولیان موږ ته حق بیان کړي او چې د عوام د حق ومني. لکه چې ګورې بیا دې ته ویم او بیا دې ته ویم،
دین دیم ګډوډ کیږي، غیرت به دیم ختم شي، عزت به دیم ګډوډ شي، او پیسې به د نم ولګي، او هیڅ به دې په لاس باندې رانشي. او چې کوم سوچي دین د قرآن او حدیث دی که ناشنا خوند دی، مال به دیم محفوظي، عزت به دیم محفوظي، دین به دیم محفوظي، او په هر ځای کې به ته په امن او امان سره. دې حدیث کې دا مسله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وی چې په دې غوښه کې څه دي؟ زهر دي. ای دا دلیل دی په دې باندې چې هغه سره علم الغیب نه، دا ورته الله ویلي. وجه دا ده چې قرآن او د حدیث د ډېرو دلایلو نه دا واضح ده چې پیغمبر سره علم الغیب نشتی. نو بیا دا دلیل څنګه دی؟ نو موږ به وایو چې هر ځای کې چې پیغمبر د غیبو خبره کړې ده هغه ورته الله کړې ده. لکه اوس آخرت کې به څه کي، حساب کتاب به څنګه. لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي اسی یو مثال وی قیامت په ورځ به بنده د الله سره ماریزې کوي، بنده به د الله سره څه کوي؟ ماریزې کوي. ولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه حالت لیدلي نه دي لیدلي، نه لا قیامت راغلی، خو دا ورته الله وایي چې داسې حالات به وي. بله مسله دې کې دا ثابته شوه چې د یهودو موږ سره څومره حسد دی، او یهود زمونږ د همیشې دشمنان دي. زمونږ په پیغمبر باندې هغوی دا مخکې هم ډېر ګزارونه یې کړي دي چې هغه موږ سره تېر شوي دي، څو حملې دوی کړي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وجلو دپاره، خو دی هم یو حمله کړې وه. ځکه حدیث کې دا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي، امام بخاري دا حدیث راوړی، عائشہ رضی الله عنها وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کومه بیماری کې چې وفات شو او د دنیا نه تللی وي په هغې کې به ما تداوي هلته خدای په کور کې وکړه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وفات په وخت کې چا په کور کې؟ د عائشہ رضی الله عنها په کور کې، او د هغې په غېږ کې سر پروت. وی ما ته به یې دا وي چې یا عائشہ، ای عائشې، ما ازال اجد الم الطعام الذي اکلت بخیبر. هغه درله ته اوس هم محسوسي هغه زهر چې مال را کړي په خیبر کې. فهذا اوان وجدت انقطاع ابهري من ذلك السم. وی دا رګونه مې سم وشتي دي دغه زهر د لاسه. ابهر د یو رګ ته ویل کېږي، او په اصل کې دا رګ کي په ملا کې، او د ملا نه زړه ته راغلی، او دا دومره اهم رګ دی د انسان په بدن کې چې دی کله پرې شي نو ژوند ورسره ختمیږي. دا په رګ کې د رګ نه زړه ته راغلی، په ملا کې او د ملا نه زړه ته راغلی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ماته وایي چې عایشې مقه رګ مې لکه شلیږي چې دې زهرو د لاس. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپله دا خبره، هذا اوان انقطاع ابهري، دا هغه وخت دی چې زما هغه رګ شلېدو والی دی. کله به یې داسې ووایي. نو ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الله دا شرف هم ورکړی دی چې هغه شهید دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه دی؟ شهید دی. امام ابن القیم رحمه الله په دې باندې ډېره ښکلې خبره کړې ده په خپل کتاب زاد المعاد کې. په دې باندې بحث کړی دی چې ولې الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې د تکلیف د مرګ په وخت کې راوستو. نو جواب د هغې داسې کړی دی، وی الله غوښته چې د پیغمبر د مقام او شان خو هسې موچت دی چې ښه اوچت شي، او چې د شهادت د مقام ورته میلاو شي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل ابتلایي کې وفات شوی دی، خو څه دی؟ شهید دی. او هغه د یهودو د شادو د خنزیر د اولاد د لاسه چې دوی ورته په هغه غوښه کې زهر اچولی و. او دا د یهودو د پخوانه دا طریقه دوی پیغمبران وجلي دي. ځکه الله سبحانه وتعالی دوی ته دا ویلي هم دي، دوی وی منګه سوره بقره کې دا دي چې منګه ایمان صرف په تورات راوړو بل کتاب نه منو. دا ځان به داسې جدا جدا حسابو، موږ صرف کم کتاب منو؟ منګه جو صرف تورات منو بل نه منو. الله وی قل فلم تقتلون انبیاء الله. پیغمبر ته پوښتنه کوي پیغمبران بیا ولې وجنې؟ ولې په دې تورات کې دا راغلي چې پیغمبران وجنې شي؟ څنګه ناشنا ردی پیو چې نم تورات منلې دی او نم قرآن منلې دی. یو تاسو نه دی منلې، که تاسو تورات منلې وې تاسو به پیغمبران وجنې؟
نو دا د دوی د تور تاریخ دی، د ظلمونو او د دوکو دړکو نه ډک تاریخ. اوس ګوره ما تاسو ته وایي چې خیبر کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم معاهده وشوله چا سره؟ یهودو سره صلح شوې ده چې په خیبر کې به اوسېږي او څه به کوئ؟ نیمه به زمونږ وي، نیمه به ستاسو وي. په دې لوز شوی دی که نه؟ دا به انشاءالله تاسو زه بیان کوم پر روان درس کې چې دوی دا لوز مات کړی او په دې کې هم غدر او خیانت کړی. د یهودو تاریخ دا د غدر او د خیانت نه ډک تاریخ دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله د دې غزا نه فارغ شو، سوال دلته دا راځي چې دې کې څو مسلمانان شهیدان شوي دي او څو پکې یهودیان مردار شوي دي. نو راجح خبره دا ده چې څه د پاسه 10 کسان د مؤمنانو نه شهیدان شوي دي. تفصیل بعض علما داسې ذکر کوي، وایي 4 د قریشو نه، اوس یې شماروئ 4 د قریشو نه دي، 1 د اشجع قبیلې نه، 1 د اسلم قبیلې نه، او 1 د خیبر اوسېدونکی و الاسود الراعي، او 11 کسان په انصارو کې وو. څو شو؟ 18. دا سره پاسه 10 عرب وایي که نه 14 رجلا. څه د پاسه چې کله عرب وایي نو دا څه د پاسه د 3 نه د 9 پورې، 3 نه د 9 پورې، یعنې د 14 نه د 19 په منځ کې وو. دا کوم حساب چې ما وایي نو دې مطابق څو کسان شهیدان شوي؟ 18 کسان شهیدان شوي دي. او د یهودو نه د هغوی نه تقریبا 19 کسان مردار کړی شوي، 19 یو کم 40 کسان د هغوی نه مردار کړی شوي دي چې په هغو کې د هغوی مشران وو، لکه د ابوالحقیق 2 زامن او دغه شان مرحب، غټې غټې سټې د دې یهودو هغه مرداري کړی شوي دي په دې اوچته غزا کې او په دې تاریخي غزا کې. کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خیبر نه روان شو مدینې ته، نو لا روان شوی نو چې په دغه کې وخت کې یو صحابي راغی، ابان ابن سعید رضی الله عنه، نجد علاقې ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم لېږلی. نجدي علاقې ته وایي د قسیم او ریاض او د خوشه چې څومره علاقې دي ټول د نجد ویلی کېږي. دی راغی ابان ابن سعید رضی الله عنه، وجه څه و، دی چېرته تللی؟ ولې دی تللی و نجد ته. نجد ته ولې تللی؟ کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خیبر ته ووتو روانېدو، نو ده سره څه کسان ملګري کړو، وایي ته د نجد طرف ته لاړ شه. ښه دی ولې ولېږو؟ بارک الله فیک. بله وجه تاسو یې لکه څوک دی دلته؟ دغه دواړه جوابونه دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا صحابي دی څو کسانو سره ولېږو چې تاسو لاړ شئ د نجد علاقه، دلته د بانډچیان او د عرب او د کوم قومونه چې اوسېږي په دوی هسې یو دبدبه ور واچوئ چې موږ ګوره ویښ یو او حالات زموږ په نظر کې دي، نو چې څوک په مدینه باندې را نه شي. او په خپل ځان فارغ کړو د څه دپاره؟ د خیبر دپاره. نو په دغه ورځو کې چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خیبر نه څنګه فارغ شو، لا راغلی نو ابان ابن سعید رضی الله عنه هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې راورسېدو. یهود د فدک علاقې کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خیبر نه فارغ شو، یو صحابي ولېږو، د هغه نوم دی محیصه ابن مسعود رضی الله عنه، او څه کسان یې ورسره ولېږل چې تاسو لاړ شئ په دغه یهودو پسې چې دوی فدک علاقه کې اوسېږي، دا همدغه خیبر سره نږدې ده، دغه طرف ته نږدې راځي، هلته هم یهود اوسېدو. وایي تاسو لاړ شئ فدک علاقې ته، هغوی له د اسلام دعوت ورکوي. نو هغوی لیټ شو، هغه اسلام هغه دعوت هم قبول نه کو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله د خیبر نه فارغ شو، نو هغوی ته خبر ورسېدو چې یاره د خیبر یهود خو ټول ختم کړی شو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فتح میلاو شو. نو هغوی به پیغمبر صلی الله علیه وسلم په څه کسان راولېږلو، وی اے د الله پیغمبره د فدک یهود ته ته دا وایي څنګه چې تا د خیبر د یهودو سره صلح وکړه په نیمه باندې، دقه شان صلح وکړه موږ سره په نیمه باندې.
نو د فدک علاقې دا یهود چې دي دوی د ځان نه صلح کړې ده. دوی ویرېدو اوله کې خو دعوت قبول نه کړو د اسلام، خو چې کله ورته وروسته خبر راغی چې یاره خو د خیبر نه فارغ شو او خیبر علاقه فتح کړه، نو بیا بخپله ویرېدو، وی نیمه به زمونږ وي نیمه به ستاسو وي. په دې باندې ورسره پیغمبر صلی الله علیه وسلم صلح وکړه. او د فدک بیا د فدک د ځمکه د خالص د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دپاره وه. ولې خالص د پیغمبر د سره په جنګ نه دی شوی، نه دې کې څه مسلمان ستړی شوی دی، نه چا اس غلولی نه چا اوښ زغلولی. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا دې نه خرچه کوله. بنو هاشم خاندان چې کوم دی د هغوی په کشرانو به یې خرچه کوله، د چا به واده نه و هغله به یې واده کو، کوم چې غریبانان په هغوی به یې خرچه کوله. الغرض ده چې فدک د ځمکه د خاص بیا چا دپاره وه، دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دپاره وه. او دې سره بیا څه شي او څه نه وشي دا به انشاءالله بیا به روانو درسونو کې بیانو. په دې باندې به اکتفا وکړو ځکه چې دې نه بعد بیا د وادي القرى دا یوه علاقه وه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه طرف ته تللی او هلته هم یهود اوسېدو. هلته څه شي او څه نه وشوي او څنګه هغه یهود پیغمبر صلی الله علیه وسلم کنټرول کړي، دا به لږ تفصیل غواړي. دا به انشاءالله پر روان درس کې بیان کو. الله سبحانه وتعالی دې منګه د دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدم روان کی، او څنګه چې الله موږ دلته جمع کړي وو دغه شان دې الله موږ او څوک چې دا بیان اوري او څوک چې چینی الله دې موږ ټول په جنت الفردوس کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره یو ځای کړي، او الله دې موږ ټولو ته علم نافع نصیب کړي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.